السلام علیکم ورحمت الله. ملګرو دا سیټ کې چې کوم بابا ویني تاسو د ویډیو ته پلی کوم قیامت به ولې نه راځي. مونږ خلک بیا ګیلې کوو مونږ باندې باران نه کیږي، مونږ باندې عذابونه راځي. دې بابا له چا غنم ورکړي وو چې بابا زه ځان سره یو ځان ته به وړه کې. بابا ډېر غریب مسکین سړی دی. زما ورسره رابطه وشوه. د صوابۍ اوسېدونکی دی، کرنل شیر خان کلي سره نږدې ډاګۍ ورته وایي، د ډاګۍ اوسېدونکی دی. ډېر غریب سړی دی. چا ورله غنم ورکړي وو، کم درنده ځناور پرې راپېښ شوی وو. ورته ویلي چې بابا راکړه زه به یې درسره یوسم هغه ځای پورې چې کوم ځای پورې ته ځي زه به یې درسره یوسم. بابا ورته بوجۍ په موټرسایکل ایښی دی، غنم یې ترې ځان له پټ کړي دي. بابا ډېر غریب سړی دی. که څوک ورسره مرسته کول غواړئ انشاءالله ستاسو حق به حقدار ته میلاویږي. یو روپۍ ذمهواري دي انشاءالله مونږ اخلو. ستاسو حق به حقدار ته میلاویږي. که څوک ورسره مرسته کول غواړئ په سکرین درته واتساپ نمبر ښکاري، مرسته ورسره وکړئ. ویډیو د ثواب په نیت مخکې شیر کړئ. راځئ د بابا د خولې نه واورئ. کم سایډ لاړو موټر و سره د هر ظلم او سختو بدل بخلم لا مړنیم وی ګاډي خراب دي په کلاره راځه او ځنه سم الواران دکان نه دی، دکان نه الټرناسوم بوجه مساوا ما ته بابا څنګه نه دا بوجه ماشین ته وړم وی ترازه په کلر راځه دې پیچنه ډنډوکاري ها ماشین ګونده کړي ما څه دوکا په خدای تمام برباد خدای تمام دا ولیدو په کم سایډ لاړو پته لګي نو خو په کلاره ته ما موټر سایکل مسره تیز راتو موټر و سره موټر سایکل مسره